د نیکی او د بدی فرق په چی شي کیږي صحابي مبارک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان بر اسم دواړه په یو ځای کې آیات کې راغلي بر چشتوي اسم چشتوي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بر حسن الخلق او موږ اول چې ابواب البر ذکر کېده الته ویلي حسن الخلق مع الله حسن الخلق مع الخلق د الله تعالی سره د سي معامله کول چې الله پر راضي کیږي د مخلوق سره د سي معامله کول چې الله پر راضي کیږي لوی مطلب خو د الله رضا ده د خدای پاک سره په بندګۍ کې د سي وخت تیرول چې الله پر راضي کیږي دا نیک اخلاقی ده مع الله او د خلکو سره د سي وخت تیرول چې الله پر راضي کیږي دا نیک اخلاقی ده الله پر راضي کیږي حسن خلق او اسم هر کارته د چنیت وکړه شرعي حکم درته معلوم نه و چې دا به ناروا وي خو په زړه کې د شک پیدا شو او په دغه باندې خپه کېدی چې څوک دی وویني په نیک عمل ولې ډارېږي چې ما وایي څوک رانه شي ته د یو چا سره په مجلس لګیایې خو هغه ځای د تهمت ته پردۍ ښځې سره لګیایې په مجلس د پردي الګ سره لګیایې په مجلس ګورې یو خواته بلې خواته چې څوک رانه شي معلومیږي دا غږېدا د ګناه غږېدا ده په جایز شي باندې ولې سړی ډاریږي ولې په خپه کېږي چې څوک ونه ویني خو دلته لوی خبر یو لوی قانون ده دا چاته وای خطاب د پیغمبر علی السلام د چا سره وو د صحابي سره صحابي ولی الله ده زړه صفا ده د نیکی او د بدی فرق هغه چاته کېږي چې په زړه کې صفاوي دع ما یریبک الی ما لا یریبک اوس د پاک سړی زړه چې د چی نه کرکه وکړه د پاک سړی زړه چې د چی نه کرکه وکړه دا دلیل دی چې دا د شریعت کې نقصان خامخا شته کې قبض شي تر سړی او کزړه کې اراده دی وکړه زړه کې د خوشحالي پیدا شو چې دا کار شوق شو چې کړه مې وای دا دلیل دی چې دا جایز ده په نزد الله تعالی باندې خو وای چې الته چې زړه صفاوي کزړه خیران وي دی فاسق زړه وي فاسق مینه د زړه داده چې په ګناه واس پیدا کی هغه په ګناه خوشاله کیږي هغه خو په طاعت باندې تنګيږي نبی اسلام نه دی ویلي دنیا د مسلمان لپاره باندې خانه ده د کافر لپاره جنت ده نبی اسلام نه دی ویلي په جمعات کې نیک عمل انسان متقی انسان د څه خوشاله کیږي لکه مرغه په هوا مایه په دریاب کې بیکاره سړی په جمعات کې د څه تنګيږي لکه مرغه چې په کپاس کې بند کې یا مایه دی اوبونه راو باسي مري خزرو کې هدا پر شو نیک عمل انسان په جمعات کې خوشاله ده زړه کې بستا په ذکر کې خوشاله ده په علم کې خوشاله ده په بیان کې خوشاله ده تنګيږي نه خو بیکاره سړی په سروزو کې بیا خوشاله ده اته چې بیان کوي د ترتنګ د چوس خصوصي غلې شوی وای بستا وای دا زړه پورې فرق ده نبی اسلام خطاب صحابه او ته دا نو دسي خلک چې هغه پاک خلګي هغه ته په د ګناه توپ چې معلومیږي په پاک زړه معلومیږي ما حق په نفس کې وای د خلکو ته خطاب ده ارسړی ته نه بس